زموږ د پښتو ژبې ټولګی. اووم درس. سلام زده کوونکو، څنګه یاست؟ مننه ښوونکې، موږ ښه یو، ته څنګه یې؟ مننه، زه هم ښه یم. نو اوس به زه له تاسو څخه د تیر شوي درس په اړه یو څو پوښتنې وکړم. سمه ده؟ سمه ده ښوونکې. څوک کولی شي چې ماته له 40 څخه تر 60 پورې د پښتو حساب ووایي؟ زه ووایم ښوونکې. ووایه عادل جانه. 40 یو 40 دوه 40 درې 40 څلور 40 پنځه 40 شپږ 40 اووه 40 اته 40 نه 40 پنځوس یو 50 دوه 50 درې 50 څلور 50 پنځه 50 شپږ 50 اووه 50 اته 50 نه 50 شپېته. آفرین عادل جانه. کوم بل څوک هم شته چې د پښتو حساب له 40 څخه تر 60 ووایي؟ زه ووایم ښوونکې. ووایه محمد جانه. 40 یو 40 دوه 40 درې 40 څلور 40 پنځه 40 شپږ 40 اووه 40 اته 40 نه 40 پنځوس یو 50 دوه 50 درې 50 څلور 50 پنځه 50 شپږ 50 اووه 50 اته 50 نه 50 شپېته. آفرین محمد جانه. نو اوس به خپل اووم درس ته راشو. زموږ اووم درس د پښتو حساب له 60 څخه تر 80 پورې دی. 60 یو 60 دوه 60 درې 60 څلور 60 پنځه 60 شپږ 60 اووه 60 اته 60 نه 60 اویا یو اویا دوه اویا درې اویا څلور اویا پنځه اویا شپږ اویا اووه اویا اته اویا
9 اویا 80 ګرانو زده کوونکو، دا اوس زموږ اووم درس. سبا ته ښوونځي ته راشئ تر څو د حساب 5مه برخه ولولو. ښه ورځ ولرئ. د خدای په امان. خدای په امان. د نورو ویډیوګانو